سلامونه ملګرو، زه ورور راغلی یم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. د کیسې په پیل کې موږ یوه جوړه وینو چې میټ او نادیا نومیږي، چې یوه نوي کور ته راغلي دي. دا کور په یو زاړه او ارامه سیمه کې پروت دی، چیرې چې نه خلک شته او نه هم نور کورونه. میټ او نادیا دواړه غوښتل چې د ښار له شر او شور څخه لږ لرې ولاړ شي، نو داسې ارام ځای ته د تللو ضرورت درلودی. میټ ته دا ښکلی کور په ډېر ارزانه قیمت سره په لاس ورغلی و. کله چې دوی دواړه کور ته ننوتل، کور ډېر په خراب حالت کې و، داسې لکه څو کاله چې دلته څوک نه وي اوسېدلي. نو دوی د کور صفایي کول پیل کړل او هر بې فایدې شی یې د باندې وغورځوئ. نادیا چې اشپزخانه صفا کوله، هلته یو مړ مرغه پیدا کړي چې هغه یې راواخیستی تر څو د باندې یې ښخ کړي. په هماغه وخت میټ له کړکۍ څخه نادیا ته غږ ور وکړي. کله چې نادیا د میټ په طرف ته وکتل او بیا یې لاندې وکتل، نو هغه مرغه ورک سوی و. نادیا حیرانه سوه او له ځان سره یې وویل چې دا مرغه څه سو او چیرته ولاړی. بل خوا میټ هم د دیوال په منځ کې یو عجیبه شی پیدا کړي. هغه ول پیپر لرې کړي او هلته یې یوه لویه دروازه پیدا کړه چې قلف یې درلودی. میټ د هغې دروازې د کلۍ د پیدا کولو هڅه وکړه او بالاخره یې هغه کلۍ په هغو قصاباتو کې پیدا کړه چې دوی د باندې غورځولې وه. کله چې دروازه خلاصه کړه، نادیا هم هلته راغله. دوی دواړو یوه توره تیاره کوټه ولیدل. همدا چې دواړه کوټې ته ننوتل، د باندې څراغونو په رپېدو سره شروع وکړه. دا کار عجیبه ښکاره سو. نو میټ وویل ښایي برق خراب وي نو موږ به برقي راوغواړو چې دا ستونزه حل کړي. میټ له نادیا سره خبرې وکړې او له کوټې څخه ووتی. نادیا یوازې پاته سوه، خو بیا یې هم د ویرې احساس وکړي او هغه هم په میټ پسې ورغله. کله چې شپه سوه، دوی هماغه شپه په همدې ډول سره تېره کړه. سبا نادیا یو برقي ته زنګ ور ووهي. برقي چې کله راغلی او د څراغونو د خرابۍ په لټنه یې پیل کړه. کله چې لاندې ځایخانې ته ولاړل، نو حیران سول، ځکه چې ټوله ځایخانه له زړو تارونو څخه ډکه وه، داسې چې یو خالي ځای هم نه و پکښې کې. برقي وویل ما تر اوسه پورې داسې ځای هېڅ نه دی لیدلی. کله چې یې کار ختم کړي، میټ ته یې وویل تا دا کور ولې رانیوئ؟ د دې کور پخوانی مالک دلته وژل سوی و. له هماغې ورځې وروسته بل څوک دلته نه دي اوسېدلي. میټ چې دا خبره واورېدل، ډېر ووېرېدی او د دې کور په اړه یې پلټنې پیل کړلې. د انټرنیټ له لارې یې یو زوړ خبر پیدا کړي چې پکښې کې د تامسن کورنۍ یاده سوې وه، چې یوه مېرمن او یو خاوند پکښې کې و. په خبرونو کې لیکل سوي وه چې دوی دواړه خپل زوی وژلی دی چې جان نومیږي. کله چې پولیسو هغه ونیوی، جان وویل دا قتل